د میدان وردګو ولایت صنعت او سوداګرۍ ریاست 3 ټنه تاریخ تیر او بې کیفیته توکي وسوځول. د یاد ریاست مسؤلین وایي دا توکي د ولایت د بېلابېلو ولسوالیو له بازارونو راټول کړي دي. تاریخ تیره توکي کوم چې نن عملا وسوځول شول د میدان وردګو ولایت د مستهلکینو کمیسیون د نرخ جالیز او مرکز د بازارونو څخه راټول کړي وو چې نن عملا د محکمې د حکم څخه وروسته او د کمیسیون د اعضاو او رسنیو په حضور کې له منځه لاړل. د صنعت او تجارت محترم ریاست نه موږ ډېر منندوی یو د دوی له کارمندانو نه چې دوی وخت نه وخت داسې تاریخ تیره مواد راجمع کوي ټولوي. موږ ولایت مقام دوی سره وګپ وګ ولاړ یو د دې کار حمایت هم کوو. د دغه ولایت اوسیدونکي د صنعت او سوداګرۍ ریاست نه زیات خوښ دي چې دا ډول بې کیفیت او تاریخ تیر توکي راټولوي او سوځوي یې. دوی له سوداګرو او هټیوالو غوښتنه کوي چې د تاریخ تیرو توکو د پلورلو څخه ډډه وکړي. نو دا کړنه خو واقعا قانوني کړنه ده او دا ډېر ښه کار وسه چې دغه تاریخ تیري توکي چې د موږ تاسې هېواد ته د موږ تاسې هېوادوالو ته زیات زیان اړولی سي خو چې دا راټول سول او په قانوني ډول باندې نن وسوځېدل حریق سول. نو له دغه هغه نه موږ ډېر خوشحاله یو چې دغسې د موږ تاسې په دې وطن کې دا بې کیفیته مواد سوځول کیږي. نو له دوکاندارانو نه مې هم دا خواهش ده چې مسخت دغسې د مواد مامورینو ته یا خلکو ته په ګوتو ورکا مسؤل کسانو ته چې دغسې جمعواري سي او وسوځول سي. د میدان وردګو ولایت د صنعت او سوداګرۍ ریاست مسؤلین هم له هټیوالو غوښتنه کوي چې د بې کیفیت او تاریخ تیر توکو او درملو له پلورلو ډډه وکړي.